ښه اشرف غني چې یو نمبر کس وو نو سلامونه دوستانو د جنرال مبین صاحب یو ویډیو سره شیر کوم چې له یو پاکستاني سره مرکه کوي او په هغه کې د ویل دي چې ډاکټر نجیب او اشرف غني چې وو هغه د دې ملک اتلان دي او هغه زموږ ولسمشر دی زموږ سپین ږیری دی تاسو دغه ویډیو وګورئ بیا به خبرې کوو ښه اشرف غني چې یو نمبر کس وو نو شل کاله تاسو په افغانستان کې جنگ وکړلو د امریکایانو سره صحیح شو شل کاله کې تاسو امریکایان چې کوم دی هغه د پورا دنیا امریکایان د فوج راوستلو په افغانستان کې و جنګولو پښتانه غس نه چا راوستل امریکایان راوستلو ټول دنیا فوج پکې امریکایان صحیح شو هغه راوستلو کومې لارې نه راغلی واوره خو کنه په افغانستان کومې لارې نه راغلی کومې لارې نه راغلو امریکایان کومې لارې نه راغله په پاکستان لارې من راغل یاس مخکې ځه او نو پاکستان آرمی یا پاکستان یا طالبان هغه څنګه ګندا شو هغه ټیم پورې هغه ګندا نه چې څه ټیم پر تاسو امریکا سره جنگ کولو نو اوس هغه څنګه ګندا شو چې اوس امریکا نشته اوس پاکستان څنګه ګندا شو آی اس آی څنګه ګندا شو په دې باندې ما لږ پوي کې تاسو روټي چې خوري دا خولې ته وړي که پوزې ته شکر الحمدلله خولې ته ورو بسم الله ورته وایو آفرین په لاس باندې مړی اخلي بیا خولې ته وړي که نه شکر الحمدلله خدای شه مهرباني الله دې عزت وکړي زه به تا د معلوماتو د زیاتوالي دپاره یوه خبره وکړم چې امریکا راغی د پاکستان له لارې راغی پاکستان په یو ټلیفون باندې مشرف نه تنها چې خپل میدانونه خپل لارې خپل فوز هر څه او تا د آرمي خبره وکړه کوم آرمي دا د آرمي هماغه آرمي ده چې د امریکانو له راتلو مخکې د امریکانو ټټوانو او غلامانو او د امریکانو له تلو وروسته هم غلامان دي نه هغه وخت کې صحیح و نه اوس صحیح دي عافیه صدیقي په 2004 کې دغه د تا مشارکت چې ته صحیح ورته وایې دا یې په امریکانو خرڅ کړه په $15,000 زه چې وایم ګریټ اشرف غني بلا د اشرف غني ور په سر کې اشرف غني تر اوسه افغانه پیغله په امریکانو نه ده خرڅه کړې صحیح ده امریکایان مونږ ووهل امریکایان جمع د پاکستان باداران درته ښیم د فوج پوه شوې دا نن ما په جیو نیوز باندې یو راپور واورېده چې سعودي نه غواړي چې عمران خان په واک کې پاتې شي یا جیل نه خوشي شي نو امریکایانو ته ویل چې عمران خان موږ نه منو ستاسو دومره محکوم دومره غلام او دومره مزدور حکومت ده چې ستاسو وزیر اعظم د فوز مشر د فوز تنخواه ټوله راکړه ورکړه د تاسو ژوند په امریکا باندې بیا ته دویمه خبره پاکستان آرمي مه وایه پاکستان آرمی مه وایه امریکن کرایه پوز آرمی وایه ستا کوم آرمی پاکستان ایټمي هیواد ده مایک د خلاص زلفونه د جارسم مایک دم خلاص کړه واوره پاکستانی ایټمي پاور دی 3 منټه 14 سکند واوره 3 منټه 14 سکند ودرېږه لږ صبر وکړه لالا ګوره دلته ما سره چنګې پنګې مه کوه زلفانو نه د جارسم داسې ګوره کنه دلته ما سره یو بل لکنې تا نه به مې اوس سرمن په دې زلفو ایستلی اجازه ده ګوره ورور زه درته یوه خبره وکړم زلفو نه د جار سمه ښه زه تا نه پوښتنه کوم چې پاکستان ایټمي هیواد ده یاس نو مایک خلاص که داسې مه کوه جی ایټمي پاور دی 2 منټه او 12 بس انډرسټاند بس پوه شولم په دنیا کې څو ایټمي هیوادونه دي بل سوال جواب ده بس یاس نو 73 اوره پښتو کې راته وایي 73 چشته وایي 73 خو موټر سایکل د چا بيزي 125 او 73 جزازه بټمبم خو خړ وړای دا والا کله ونګینه ما د باندې 2 منټه او 12 سکند افغانستان فینیش ایټمي پاور پاکستان یس واوره دنیا کې څو ایټمي ملکونه دي ما کې ما بندوي وروره قسم خدای ز تاسو لیوانای کلم یاره زی بندولای سم پرېږدي تاسو دنیا کې څو ایټمي ملکونه دي 73 73 اوه 3
ودري تاسو غول باندې ودري 3 اول به دا 23 زباول دا څه وایي؟ جنرال صاحب دومره وکړم نه جنرال صاحب اول فایزان وروره زه دا فاریو ته فایزانه ودرېږه اتا په ایټم بام کې زه لا حول ولا قوت به مې دا بیا د خپل ایمل ولي ته درته لاس کړي ګوره خبرې ته غوږ شه 73 څه معنا اوه او درې دا اوس څه شی سو او درې لاس نه ها اوه او درې واو درې لاس نه اوه و او درې و ضرب درې یویشت نه نه دا ستا پاس نامه خپل څه لیکلی دی ها نامه نامه دې څه لیکلی دی زما نامه مبین خان نه دا ورسره مخکې دې څه لیکلی دی ولا که مخکې ماته نه ښکاري دا اول نامه دې څه لیکلی دی اول سر کې 73 ودېرش نه درې اویا تا چې کومه مخکې وویلو که نه صحیح دی ودېرش او ګره لاندې ټولو ته پاته ولګېدی چې ما څومره درته وویلو ودېرش 73 ښه دنیا کې درې اویا ایټمي هیوادونه دي جی 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 د لاسو نومونه راته واخله اور بھائی یو 15 منټه ما سره پلیز ودرېږه دلاور وروره دا د لاسو نومونه واخلي ښه ما ته دا وښیه پاکستان دې تا سارو خري پاکستان د اصل په هیواد نه پیژنم راته نوم واخله زما ملک دی زما فخر دی یار ته ولې خدای دې وکړي چې د تا په دا سار ووایي او هغه تا په سار ووایي زه په دې کې کار نه لرم د لاسو ایټمي ملکونو نومونه راته واخله زه وایم اټمي ملکونه اوه یا اته دي نه هم پکې نشته اول خو د 24 ملکونه یورپ والا او استرالیا 24 معنا دوا او سالور دا شپږ دوا او سالور شپږ دا کومي ملک ولا دا خاص لیریش دلته خلک ولې ته خدایم غار که زه په پوهېږم زه دغه نه سرمن باسم تاسو د سیده ما خبره واوره چې په اسمبلی کې دی ودروي نو به ډیبیټ څنګه کوي بیا به بحث څنګه کوي په انګلیش کې کا هغه یو نو ته لاړې په افغانستان باندې بغاږي څنګه هغه ولته په انګلیش کې ځږي آفرین په دغه یو کې ایران په کومه ژبه خبره کوي ایران په ایرانی کې کوي ای تاندر دی وه ای ملا د ماته شه خو زیم په پښتو کې کوم کنه ای تا په زلف کې درته نه دلته را سره ناس نه وای ما به تا سره کتلی و دا ډیبیټ کوي چې دا هم کوي درې اویا ملکونه واته ملکونه وروره زه یوه خبره درته کوم بن صاحب زما خبره زه یوه خبره درته کوم 24 ملکونه چې دي کنه دا خو صرف یورپی دي چې دا اټمی پاور دي ټولو بد مه کوه اروپا کې تنها فرانس او لندن ایټمي طاقت د نور نه دي بیا عقله لیونیه ته ما نه پېژنې جنرال صاحب ته ما نه زه تا خود پېژنم والله چې سړی دی د څڼه ته وګوري دی غاټ سړی ته 24 او څلېرویشت نه پېژنې ته راغلی دلته ما سره واو درې او دوه خفه کېږي ولې زه خو ګپ درسره وایم خفه کېږي مړه دا ګپ خبره نه زه سیریز په ایټم در سره لګیا یم ته ما سره ګپ لګی دا سیریز درته وایم که نه مخکې وایي ګپ غوسه کېږي ولې ته افغانستان څو ملټو کې ختمه زه نه ختموم زه صرف دا درته وایم پاکستانی ایټمی پاور دی 2 منټه او 12 سکنډه چې کوم دی کنه چې کوم مونږ ایټمی پاور ساتو کنه هغه دومره سخت لري هغه کورډ ایریا دومره لکه تاسو چې کوم کورډ ایریا دی کنه کوم څومره افغانستان دی کنه دا یو ټیکنیکل دلاور به ته په خبره پوي وي چې په دلاور سره خبره مکو هغه به روس سره غږیږي ولی استعمالوي نه ولی په انډیا استعمالوي نه چې کله ټیم راشي ته به وګورې کنه خدای دې بیر خو باسه په والا کې په ټول عمر استعمال کوي خو یوه خبر اول خو زه په دې سل په سل یقیني یم نه 99 ودرېږه 99% زه باوري یم چې هغه سیلاب وړی ده دا 1% چې ته وایې شته نو تاسو نه څه استعمالولی مونږ ته یې راکئ چې غولم در باندې اوس دومره وښیه چې په افغانستان کې اوس څه روان دي ته خو دلته ناست یې په هغه باندې ټیک ټاک باندې ناست یې ته ماته دا وښیه په افغانستان کې څه روان دي څه روان دي اوبه روان دي کونړ سیند ده د بدخشان ده ولې د خپل خلکو ته نه ښیې چې په بارډر باندې چې کومه د جنګ لګیا دی کوم بارډر
چې کوم د خوست سره بارډر لګيږي رکشا بارډر مې ورته فرضي کرښه د ډیورن لاین دا بارډر ولې خلکو ته نه ښایي ته چې شي ورته وښیم چې د پاکستان او د افغانستان د لمزه چې کوم علي جنگ لګیا دی چېرته لګیا ده ته په دې نه خبرې بالکل نه خبر یم چې 15 درنه ژوندي راوړي او 50 وژلي دي ولې نه یم خبر جرنیل صاحب بیا د لکه چې ټرا وهلی په خپلو کې اتفاق ولرئ یو ریل ګاډی خو جوړ کړي په افغانستان کې ریل ګاډی جوړ کړي یو داسې ایرپورټ جوړ کړي دا ماشومانو ته سبق ووایي چې د ټول په افغانستان کې ټول ایجوکیټډ یو پلاستیک کار والا اشرف غني هغه هم تاسو په جاز کې ودنګولو ودرېږه اشرف غني په جاز کې دانګلي نه دي هغه موږ لیږلی ده زموږ مشر د زموږ سپین ږیری د اشرف غني کې به خبرې نه کوي ورسه مریم نواز دې راوله شاباش شریف ال دې راوله آرمي چیف دې راوله ودرېږه صبر وکړه قسم خدای چې دا ورته اشرف غني جنرال صاحب د مریم نواز کې د سلک باندې مسکای شو چې ولي خو خیر کنه لکه انسان د سړي بستر یا خو دوخه هغه باجوا دې راوله ودرېږه باجوا دې راوله مشرف دې راوله پرویز قیانی دې راوله خو خیر د عمال ته مردار شو بیا راوست پاکستان کې خو نه ده مړ بل رایل شریف دې راوله خو ټول تښتېدلي دي اشرف غني خو دې موږ مشر ده موږ په خپله لیږلی ده هلته د ریسټ هغه دپاره چې هغه وکړي استراحت وکړي جنرال صاحب بله خبر د دې په ټول پاکستان کې یو سړی پیدا نه شو چې دی قائد بابای چې دی قائد اعظم چې دی هغې خپله لور هندو ته ورکوله قائد اعظم یې څه کوي قائد اعظم کله واده کړی چې بیا یې لور هندو ته ورکړله پرېږده مړه سړي عبدالله خدای ته وګوره ما ته دا تاسو د ډاکټر نجیب الله چې دی هغه ولې شهید کړی و بالا یې در په سر کې رنګ دی او رقصه ته د افغانستان په خلکو مه غږېږه لږ صبر وکړه ګل خانه صبر وکړه تا داسې ملک ما ته وښیه چې د هغه چیف جسټس ریټایر شي په سبا باندې له ملکه وتښتي لاړ شي یو ملک درسره وښیه او ملک پرېږدي ځه ته نجیب یادوې او بل یادوې نجیب بلا تر په سر کړه پنجاب پاکستان په خدای په دې نجیب ابرو ته ورسېږي ما ته دا وښیه چې تاسو هغه څه نه میږي والا ده چې دلته ګوره زه یو خبر درته کوم یو خبره درته کوم دلته ګوره یو خبره درته کوم چې ته دلته ودرېږه لږ صبر وکړه زه سوسیال خور زه کمونیست زه نیشنلیست نه یم ته داسې یو افغان سره ناست چې خپل د هېواد سپی له تا سره نه برابروم دا فکرونه کې چې زه به دارسدې یو سړی راولم ودرېږه او هغه به دلته کېنوم او تا ته به وایم چې فلانی تر تا ښه افغان ده ودرېږه په ټول عمر باندې ودرېږه لږ صبر وکړه کنه چې اټم بم دې بیا روغ په دې خوله در منډم پوه شولې لږ صبر وکړه خبره واوره دلته تل یو افغان سره ناست دی قسم مې دې په خدای چې ما د هېواد سپي ته توهین وکړي سپي ته په والله که دې بیا یو هم در پرېږدم یوه خبره دویمه خبره دا ده خپل لیمیټ وپېژنه اټمي هېواد یې برق نه لري اټمي هېواد یې ګاز نه لري اټمي هېواد بینډۍ د په 300 روپۍ کیلو دي اټمي هېواد برق د په 100 روپۍ یونټ ده اټمي هېواد د فوز تنخوا نشي ورکولی اټمي هېواد خپل خلک په امریکانو باندې خرڅوي صحیح شو اټمي هېواد چیف جسټس د امریکا ته خوښ ده د فوز مشر دم خوښ ده اټمي هېواد $3.5 ارب 15 میلیونه پاکستانی عرب ډالر ته قرضدار ہے اور څوک فامیل کې مو څو کسان دي نو دوستانو تاسو ته جنرال مبین صاحب دغه ویډیو وکتله چې په سوشل میډیا کې ډیره وایرل ده او ډیرو افغانانو لایک کړې ده ډیرو افغانانو خوښه کړې ده دغه پاکستاني کس سره د خبرې دی چې د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر اشرف غني په اړه باندې او د ډاکټر نجیب په اړه باندې کمې خبرې کړې دي تاسو د جنرال مبین صاحب دغه خبرو ته کم نظر ګورئ د نورو تازه او مهمه معلومات لپاره له موږ سره اوسئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو الله حافظ